خاپری نغمې ملا یعقوب او نورو طالبانو ته چیلنج ورکړ او ښکاری ورته وویل چې زه په الله قسم کوم چې طالبان به زما څخه مخکې جنت ته داخل نشي او قسم یې وکړ چې زه به له طالبانو څخه مخکې جنت ته داخلیږم او وایي چې الله ته به زه له طالبانو څخه ډیره نږدې یم. قدرمنو دوستانو، د خاپری نغمې تازه انټرویو او خبرې راغلي دي چې هغې طالبانو ته ډېرې سختې خبرې کړې دي. نو که غواړئ چې د نغمې همدا تازه خبرې واورئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. او که تر اوسه مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. نغمه د افغانستان یو له هغو پخوانیو او مشهورو سندرغاړو ده چې د ډیرو ځوانانو او زړو پښتنو افغانانو په زړونو کې یو خاص ځای لري. د خاپری نغمې تازه یو انټرویو راغلی ده چې په هغې کې دی ویلي دي چې په والله که طالبان را څخه د جنت مخ هم وویني. د نغمې په وینا چې طالبانو د کونډو بورو او یتیمانو ازار اخیستی دی او په موجوده وخت کې په افغانستان کې له ښځو سره ظلم او زیاتی کوي، نو دوی به څنګه د جنت نوم په خوله اخلي او څنګه به جنت ته داخلیږي. نغمه وایي چې زه یو پښتنه پنکاره یم او همیشه مې د خلکو زړونه خوشحاله ساتلی دي او د افغانستان د موجوده حکومت چارواکي او حکمرانان چې دي هغوی له کلونو راهیسې د خلکو زړونه ازار کړي دي. قدرمن دوستانو، خاپری نغمه نن سبا په امریکا کې اوسیږي او تازه لا یو ټي وي چینل سره خبرې کړې دي او مرکه یې کړې ده او په هغه مرکه کې نغمې یو ځل بیا په طالبانو او ملا یعقوب باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې باید د ښځو حقوق ورکړل شي او د ښځو ښوونځي ژر تر ژره خلاص شي. درنو دوستانو، تاسو د خاپری نغمې د دغه تازه انټرویو په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو را سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.